بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن په نوې موضوع خبرې کوو. هغه هم د کنورسیشن سیکشن یا د محاورې برخه ده چې په هغه کې هم موږ نن په اړینو موضوعاتو خبرې کړې دي چې هغه کې به انشاءالله ستاسو اړتیاوې ضرورتونه رفع کېږي. ستاسو د ورځني ژوند کومې اړتیاوې لرئ، مشکلات ستونزې لرئ په خارج کې داخل کې او په کوم ځای کې به انشاءالله همدغه کنورسیشن محاوره به تاسو د فوره او یو څه نه څه ګټوره تمومیږي. او په دغه کې مهم موضوعات راخیستل شوي دي. بعضې ملګرو، دوستانو، زده کوونکو مسنجر کې غوښتنه کوله چې د بعضې سفر کې موږ ستونزې لرو، د بعضو موضوعاتو په اړه موږ ته ویډیوونې جوړې کړه. نو همغه انشاءالله ټول معلومات پکې دي. تاسې په کومه کمپنۍ کې کور کوئ، د کفیل سره، د مقاول سره او د کومې کمپنۍ سره اګریمنټ کوئ، او یا چېرته ډایرکشن معلومات هدایات یا کوم ځای ته غواړئ ځون ورسوئ، د هغې په اړه موږ دا کې ټول معلومات انشاءالله ټول کړي دي. په هغې موضوعاتو به انشاءالله خبرې کوو، غني به غږیږو. لومړی فیل کوو where are you come from. where are you come from. ته د کوم ځای یې، ته د کوم ځای یې. کله چې موږ یو چا نه پوښتنه کوو د کوم ځای یې، د کوم ځای نه راغلی، نو موږ کولی شو هغې نه پوښتنه وکړو where are you come from. ته د کوم ځای یې، د کوم ځای نه راغلی. where are you come from. ته د کوم ځای یې یا د کوم ځای نه راغلی. I come from Afghanistan. I come from Afghanistan. زه د افغانستان یم، زه د افغانستان یم، یا زه د افغانستان نه راغلی یم. داسې هم موږ ویلی شو I come from Afghanistan. زه د افغانستان یم. How is life treating you. How is life treating you. ژوند دې څه ډول تېرېږي، ژوند دې څه ډول تېرېږي. How is life treating you. How is life treating you. ژوند دې څه ډول تېرېږي. It is satisfactory. It is satisfactory. د اطمینان وړ دی، د اطمینان وړ دی. یا it is good. it is good. ښه دی، بس ښه تېرېږي. it is good. ښه دی، بس ښه تېرېږي. یا it is satisfactory. د اطمینان وړ دی یا د قناعت وړ دی. How can I find a job. How can I find a job. څنګه کولی شم دنده یا وظیفه پیدا کړم. How can I find a job. How can I find a job. څنګه کولی شم دنده یا وظیفه پیدا کړم. Check look at a newspaper. check look at a newspaper. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن په سپیشل کنورسیشن خاصه محاوره باندې خبرې کوو چې دغه محاوره به انشاءالله تاسو په ورځني ژوند کې په کار راځي. زیاتره مسافر وروڼو چې هغه په خارج کې دي، هغې دا غوښتنه کوله چې موږ ته د محاورې یا د کنورسیشن په اړه بعضې جملې جوړې کړه. نو هغه تاسو ته مو دا ویډیو انشاءالله ترتیب کړی دو، تاسې به وکسئ او انشاءالله یو څه به ترېنه زده کړئ. خو دغه ویډیو د ټولو زده کوونکو دپاره ده او په خاص ډول د مسافرو وروڼو دپاره ده چې هغه وروڼه په خارج کې د مسافرۍ شپې تېروي، بعضې ضروریات لري چې هماغه هم د خارجو هېوادونو کې د بعضې کمپنیو سره وي. نو هغې دپاره مو دا ویډیو ترتیب کړی دو. خو په دغه ویډیو کې بعضې څو برخې مهمې دي چې هغه هم د کنورسیشن په لیکلي ډول او هم په ویلو او سره د پښتو معانې او ژباړې. نو تاسو کولی شئ په دغه کې د دا په شهامه کې ده، دا په شهامه کې ده. الفاظ کمپنی چېرته ده. it is in شهامه، یعنې دا په شهامه کې ده. تاسو کولی شئ دا کوم ځای کې کوم ځای ډایرکشن غواړئ هماغه ځای نوم دلته ذکر کړئ. لکه it is in host. it is in Afghanistan. it is in کوم ځای چې ښایي تاسو کولی شئ هماغه نوم دلته ذکر کړئ. یعنې مو په شهامه کې دا کمپنی څرګېدو ذکر کړه وښیل. I wanna go there so I get a job. I wanna go there so I get a job. زه غواړم چې ورشم تر څو وظیفه ترې واخلم. I wanna go there so I get a job. زه غواړم چې ورشم
تر څو وظیفه ترې واخلم. یعنې غواړم چې ورشم هلته او وظیفه څرګي کړم، وظیفه ترې واخلم. What kinds of job do you want? What kinds of job do you want? کوم ډول وظیفه ترې غواړې؟ کوم ډول وظیفه ترې غواړې؟ What kinds of job do you want? کوم ډول وظیفه ترې غواړې؟ یعنې کوم ډول وظیفه ده چې ته د کمپنۍ یا د دې شرکت نه غواړې، مو ته یې وښیه چې هغې په اړه زه معلومات ډېر کړم. I am a driver for that. زه ډراور یم د ډراورۍ. I am a driver for that. زه ډراور یم د ډراورۍ. یعنې زه ډراور یم د ډراورۍ وظیفه ترې غواړم. یعنې زه غواړم چې ولته که موټر وچلوم یا د ډراورۍ وظیفه څرګي کړم ترې واخلم. Do you have a car? Do you have a car? موټر لرې؟ یعنې موټر دې شته. Do you have آیا ته لرې a car موټر؟ یعنې موټر دې شته. Yes I do. بلې زه یې لرم. Yes I do. بلې زه یې لرم. I have information about that company. I have information about that company. زه د هغې کمپنۍ په اړه معلومات لرم. They really have need for cars. They really have need for cars. دا کمپنۍ موټرو ته اړتیا لري. یعنې یو موټر نه ډېرو موټرو ته اړتیا لري. I have information about that company. I have information about that company. They really have need for cars. They really have need for cars. زه د هغې کمپنۍ په اړه معلومات لرم. دا کمپنۍ یا دا شرکت موټرو ته اړتیا یا ضرورت لري. یو نه ډېرو موټرو ته اړتیا لري. I am in the company now. زه اوس په کمپنۍ کې یم. I am in the company now. زه اوس په کمپنۍ کې یم. همدغه شرکت کې څرګي یم. How can I find the head of protocol? How I can find the head of protocol? څنګه کولی شم چې د تشریفاتو رئیس یا مشر پیدا کړم؟ څنګه کولی شم چې د تشریفاتو رئیس یا مشر پیدا کړم؟ هغه څوک چې د کمپنۍ مشر وي، هغه څوک چې د کمپنۍ هیډ ماسټر وي، هغه څه رقم کولی شم پیدا کړم. I will ask that man. I will ask that man. زه به هغه سړي نه پوښتنه وکړم. زه به هغه سړي نه پوښتنه وکړم. I will ask that man. زه به هغه سړي نه پوښتنه. Sir, where is the head office? Sir, where is the head office? ښاغلیه مرکزي دفتر چیرته ده؟ ښاغلیه مرکزي دفتر چیرته ده؟ یعنې هغه ځای کې چې منیجر مشر کیني یا دفتر چیرته ده؟ It is over there near the shop. دا هلته نږدې دکان سره دی. It is over there near the shop. دا هلته نږدې دکان سره دی. It is over there near the shop. هلته نږدې دکان سره دی. May I come in sir? اجازه ده ښاغلیه چې درشم؟ May I come in sir? دا may I come in sir دا موږ په هغه وخت کې کاروو کله چې دفتر ته یو ځای ته موږ چا څخه اجازه اخلو، نو په هغه وخت کې may I come in sir کوو. Sir, I have a car if you need for that. Sir, I have a car if you need for that. ښاغلیه ما سره موټر دی که اړتیا وي. یعنې کله چې موږ کمپنۍ ته لوډ شو، سر محترم هیډ ماسټر صاحب ته یې ویو چې ښاغلیه ما سره موټر ده که اړتیا وي، نو هغې په اړه موږ درته داسې خواست کوو یا درخواست کوو. Yes, we have a need for that. بلې ضرورت شته. یعنې موږ موټر ته ضرورت لرو. Yes, we have need for that. بلې موږ اړتیا لرو، موږ ضرورت لرو موټر ته. We have need موږ ضرورت یا اړتیا لرو for that موټر ته. یعنې that نه مراد دلته موټر ده. How much money do you want in a month? How much money do you want in a month? څو روپۍ د میاشتې غواړې؟ یعنې تنها څو غواړې؟ معاش څومره غواړې؟ سره د موټره یعنې د موټر تنخوا یا د موټر معاش دې څومره ده؟ څومره غواړې؟ موږ ته دومره اټکلي معلوم کړه. 4500 US 4500 UAE 4500 درهم. Yes, it is done. We accepted your job. Yes, it is done. بلې وشوه. We accepted your job. موږ ومنله ستا وظیفه. بلې موږ ستاسو منلې یې. یعنې دا معنی چې موږ ستاسو وظیفه منلې ده. یعنې ستاسو وظیفه موږ سره زموږ سره وشوه. Yes, it is done. We accepted your job. Yes, it is done. بلې دا ترسره شوه. دا ومنل شوه. دا وشوه. We accepted. موږ ومنله. موږ قبوله کړه. Your job ستاسو وظیفه.
بلې موږ تاسو منلی یئ. when I will come to my job when I will come to my job زه به کله دندې ته راځم زه به کله دندې ته راځم. when I will come to my job زه به کله دندې ته راځم یعنی کوم وخت زه دندې ته وشم چې خپله وظیفه شروع کړم. today or tomorrow today or tomorrow نن وي که سبا نن وي که سبا یعنی که نن خپلې وظیفې ته راځم تاسو خوښه ده او که نه سبا نه ډولې موږ سره لګېږم ستاسو مرضي. what I will do here or what is my job what I will do here or what is my job زه به دلته څه کوم یعنی زما دنده څه ده زه به دلته څه کوم یعنی زما دنده یا زما وظیفه څه ده په دغه کمپنۍ کې به زه کوم کارونه ترسره کوم یعنی چې به کوم کاروبار به مې څه وي. You should carry headmaster you should carry headmaster from one seat to other. You should carry ته باید یوسې ته باید یوسې headmaster مشر مسؤل from one seat له یو سیټ یا د یو ځای څخه to other نورو ځایونو ته. You should carry headmaster from one seat to other ته به مشر یا مسؤل کس له یو سیټ څخه بل سیټ ته وړې ته به مشر یا مسؤل کس له یو سیټ څخه بل سیټ ته وړې یا نورو سیټونو ته وړې ته به د یو ځای څخه بل ځای نقلیات کوې. how does it last my job in a day or how many hours I do my job in a day. how does it last my job زما وظیفه به څومره دوام کوي in a day په ورځ کې or how many hours I do my job یعنی څو ساعته به زه کار کوم in a day په ورځ کې زما وظیفه به څومره غځېږي په ورځ کې یعنی څو ساعته کار به کوم زما وظیفه به څومره غځېږي په ورځ کې یعنی څو ساعته کار به کوم. how does it last څومره به غځېږي my job زما وظیفه in a day په ورځ کې or how many hours I do my job څو ساعته به زه وظیفه کوم in a day په ورځ کې. 8 hours in a day 8 hours اته ساعته in a day په ورځ کې without Friday بغیر د جمعې نه یا without Friday جمعه او ورځ پکې مفت دو. if more than that it or time if more than that که چېرته د دې نه اضافه شوه it or time د ستاسو ته اور ټایم حسابېږي. اته ساعته په ورځ کې بغیر له جمعې ورځې که چیرې وخت اضافه شو نو اضافه پیسې درکوو. 8 hour in a day without Friday if more than that it's our time اته ساعته په ورځ کې بغیر له جمعې ورځې که چیرې وخت اضافه شو نو اضافه پیسې درکوو یعنی موږ ورته ور ټایم وایو یا اور ټایم یې. yes good بلې سمه ده یعنی زه پوه شوم زه موافقې ته ورسېدم بس زما مزغه خلاص شول. please come to خان مارکیټ I'm there مهرباني وکړه خان مارکیټ ته راشه زه هلته یم یعنی تاسو په وظیفه ولګې دی سبا یې درته زنګ وکړ please come to خان مارکیټ ته راشه I'm there زه هلته یم یعنی هلته زه د خان مارکیټ خوا کې ولاړ یم تاسو ماته هلته راشه. sir give me direction or WhatsApp location sir give me direction or WhatsApp location ښاغليه معلومات راکړه یا د واتساپ موقعیت ښاغليه معلومات راکړه یا د واتساپ موقعیت. کله چې مونږ یو چا سره میلاویږو هغې نه بیا د واتساپ لوکیشن غواړو کله چې واتساپ نه مونږ لوکیشن ته ولګو هغې بیا مونږ په واسطه کولی شو نقشې په واسطه سره کولی شو چې همغې شخص سره یا مغازې معلوم کړو او مغازې ته به ډېر اسانۍ سره ورسیږو. نو مونږ به درته یو چې سر give me direction or WhatsApp location محترم معلومات وکړه یا د واتساپ لوکیشن ولګه. نو دغه معلومات بعضې وختونو کې اړین وي د هغې په باره کې معلومات تاسې غواړئ نو کولی شئ سر give me direction معلومات وکړه او واتساپ لوکیشن. د واتساپ لوکیشن چې ده دا تاسې دپاره ګټور ده کولی شئ وضعې ته ډېر په اسانۍ سره ورسیږئ. how I can get there زه څنګه هلته ورسیږم یا زه څنګه هلته درشم. how I can get there
how I can get there زه څنګه هلته ورسیږم یا زه څنګه هلته درشم یعنی په کومه طریقې سره زه کولی شم تاسو میلاو کړم یا تاسو ته در ورسیږم نو how I can get there زه څنګه تاسو سره میلاو شم څنګه زه تاسو ته در ورسیږم یا څنګه زه کولی شم هلته ورسیږم یا زه څنګه هلته درشم د ټولې خبرې موږ کولی شو دې سره معادل کړو چې how I can get there څه رقم کولی شم یا څنګه کولی شم زه هلته درشم I did send WhatsApp location. I did send. ما در ولېږه WhatsApp location د WhatsApp موقعیت ما د WhatsApp location در ولېږه یعنی مو در لګړه ده د WhatsApp موقعیت مو در لګړه ده ته کولی شې هغه چیخ کړي هغه وکسه I did send دا ډېر دلته تعاقدي جمله ده چې مقصد د یو چا ته په جدیت سره یې چې ما در ولګلو ما WhatsApp نمبر در ولګلو لوکیشن مې در ولګلو I did send WhatsApp location ما د WhatsApp location در ولېږه Yes, I got it. بلی ما ته ورسید یا ما اوس ولیدو ما ته ورسید ما لیدلی ده I'm in front of Japan market. Sorry, I'm in front of John market. زه د جان مارکیټ مخې ته ولاړ یم I'm in front of John market. زه د جان مارکیټ مخې ته ولاړ یم How are you fine دغه how are you څنګه یې دا مقصد میلاو شوې هغې نفر سره میلاو شوې نو دا دی چې how are you fine څنګه یې ښه یې اوس تو ته بیا معلومات درکوي let's go to supermarket near my company let's go to supermarket څه چې څو یو لوی مارکیټ ته near my company چې هغه زموږ د کمپنۍ په څنګ کې ده یا زموږ کمپنۍ ته نږدې ده نو موږ داسې یو چې how are you fine څنګه یې ښاغلیه ښه یې let's go to supermarket near my company څنګه یې ښه یې جناب رضا چې لوی مارکیټ ته لاړ شو زما کمپنۍ تر څنګ یا زموږ د کمپنۍ تر څنګ یا زموږ د کمپنۍ خوا کې کوم ځای چې ده نو هغه موږ کولی شو داسې یوه جمله هغې ته وکاروو او اوکې سر سمه ده محترمه یعنی عمومي منلی تو خبره محترمه صحیح شوه بس هلته ځو Where is المبارک supermarket Where is المبارک supermarket چیرته ده د مبارک سپرمارکیټ هغه لوی مارکیټ دغه لوی مارکیټ د مبارک لوی مارکیټ چیرته ده Where is المبارک supermarket د مبارک سپرمارکیټ چیرته ده د ویر په باره کې لکه اړې دي خبرې دې ته کوم د ویر چې کله مونږ کاروو نو ویر مونږ د موقعیت یا د ځای لپاره کاروو د باره کې بعضې خبرې مهمې دي دا باید مونږ په نظر کې ونیسو ویر همیشه یو معلوماتي سوال ده یو معلومات کوي یعنی سوال کوي هغې په باره کې هغې نه وروسته معلومات غواړي نو دغه ویر مونږ همیشه د چیرته د یو موقعیت لپاره استعمالوو نو تاسو کو دلته مونږ ویلی دي چې ویر از المبارک سپرمارکیټ د المبارک لوی مارکیټ چیرته ده مونږ کولی شو دغه بزې احمد محمود حمید وکړو لکه ویر از حمید حمید چیرته ده د حمید موقعیت مونږ ته ښیي د حمید ځای مونږ ته ښیي د حمید په اړه مونږ ته د هغې ځای په اړه معلومات ورکوي نو ویر از احمد چیرته ده ویر از حمید چیرته ده Where is محمود چیرته ده نو کله چې مونږ یو داسې څه کاروو یو داسې یو ویر جمله کاروو نو هغې په باره کې where is خوست چیرته ده where is دوبۍ چیرته ده where is المبارک سپرمارکیټ المبارک لوی مارکیټ چیرته ده نو دا د موقعیت په خاطر مونږ استعمالوو خو که چیرته بیا مونږ د ډېرو ځایونو په باره کې پوښتنه کوو نو هغې نه وروسته بیا مونږ where are you where are احمد and حمید Where are احمد and حمید چیرته دی احمد او حمید نو دغه بیا آر فقط د ایس په ځای مونږ آر کارو په همدغه ویر کې کوم تغیرات نه رسي د ویر کې کومه ستونزه نه رسي ویر په خپل حالت پاتې کېږي یعنی هماغه ډول هماغه شکل سره ویر پاتې کېږي فقط دلته بي بدلېږي ټو بي ته ویله کېږي دا بدلېږي هغې آر ته ووړي نو ویر آر host in the where is host in ګردیز یا پکتیا یا کوم بل ځای ښیي نو کولی شئ یا ویر از دبی نقشه کې چاته یې ویر از دبی ان دس ماپ ویر از دبی ان د افغانستان چیرته دا دبی افغانستان ویر آر دبی ان افغانستان ان دس ماپ چیرته دا دبی او افغانستان په دغه نقشه کې ته کولی شئ دې باره کې څه وکړئ د موقعیت په اړه پوښتنه وکړئ نو د ویر په باره کې دا معلومات وو دا ویر مونږ دا په وخت کې کاروو چې موقعیت پوښتنه کوو نو خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي
او بل دا چې مونږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ غزنی آنلاین ټیچ تر څو د نوي ویډیو نه خبر شئ. دغه ویډیو چې مونږ ترتیب کړي دو یعنې ترتیب کړله دا مو د مسافرو دپاره په خاص ډول زده کوونکو دپاره ترتیب کړه چې هغې ستونزې لرلې کمپنۍ ته تلل په هماغه کې مشکل وي تا مسنجر کې غوښتنې کولې خو مخته څو جریان ور کوو دا ته it is next to sea it's next to the sea دغه نږدې ده دغه سی سمندر یا دریاب ته دا د په څنګ کې دی داسې مونږ کولی شو چې ووایو how far is it from here how far is it from here دغه مارکیټ ښیي چې له دغه ځایه څومره لرې ده how far is it from here څومره لرې ده له دغه ځایه نو کولی شئ how far is it یو نوم بل نوم ته هم وکاروئ how far is احمد from me احمد زما څخه څومره لرې ده له دغه ځایه څومره لرې ده یعنې چې پوښتنه کوي همغه مارکیټ به راکړي خبرې دي همغه مارکیټ پوښتنه کوي نو هغې به راکړي مونږ وایي how far is it from here څومره لرې ده له دغه ځایه څومره لرې دی I think 4 kilometer I think زه فکر کوم 4 کیلومتره لرې وي I think it زه فکر کوم چې دغه به 4 km نه کیلومتر دا به 4 کیلومتر لرې وي د دغې ځای نه نو دغه وخت کې چې کله I think مونږ کاروو دغه وخت کې مونږ فقط یو نظر ورکوو دا دقیقه خبره نه ده دا دومره لرې ده که چې دا دقیقه وه بیا کولی شئ I think نه لرې که it is 4 kilometers دغه 4 کیلومتره ده نو دلته مونږ فقط نظر ورکړی ده اوکې سر سمه ده ښاغلیه یا سمه ده محترمه یعنې خبره مې واخیسته سر I worked here for a month سر ښاغلیه محترمه I worked here ما کار وکړ دلته for a month د 2 میاشتې لپاره ما د 2 میاشتې لپاره دلته کار وکړ یا مونږ داسې ویلی شو سر I did work for a month here محترمه ما دلته د 2 میاشتې لپاره کار وکړ یا داسې هم مونږ ویلی شو سر I got a complete month here ښاغلیه ما یوه میاشت کار دلته وکړ یوه میاشت ما پوره کړه په دغه دواړو کې مونږ چې کوم یو تاسو کاروئ ستاسو خوښه ده لکه مونږ یو سر I worked here for a month ښاغلیه ما د 2 میاشتې لپاره کار وکړ سر I did work for a month here ښاغلیه ما کار وکړ دلته د 2 میاشتې لپاره سر I got complete month here ښاغلیه ما مکمله میاشت دلته کار وکړ یا مونږ کولی شو د دې درو واړو نه یوه جمله څرګکو استعمال کړو یعنې ښاغلیه ما یوه میاشت کار دلته وکړ دا منه چې میاشتې پوره شوه دغه میاشت کار ما دلته څرګي کړ دا میا دلته وکړ نو دا بیا مونږ کولی شو د درو واړو کې یو انتخاب کړو چې کوم یو وي اوکې I know I knew اوکې زه بلې پوهه شوم بلې زه پوهه شوم یا زه پوهه شوم بلې ما ته معلومات وشول یعنې په دې په اړه ما معلومات ترلاسه کړل یا اوکې I knew بلې زه پوهېږم یعنې وپوهېدم ها یا yes I know بلې زه خبر یم یا زه پوهېږم نو کولی شو موږ دا هم استعمال کړو نو yes I know زه پوهېږم یا اوکې I knew بلې زه پوهېدلی یم یا زه پوه شوی یم I will give payment you can get money after 8 months I will give payment زه به درکړم دا چیک ویته یو که نه بعضې مسافرونه ورته چیک یی I will give payment زه به درکړم چیک you can get خو ته کولی شئ چې ترلاسه کړې دغه چیک یا دغه پیسې after 8 months وروسته د 8 میاشتو نه after 8 months وروسته د 8 میاشتو یعنې 8 میاشتې وروسته ته کولی شئ څه وکړئ دغه چیک یا دغه پیسې ترلاسه کړئ زه به چیک درکړم خو 8 میاشتې وروسته به درته پیسې میلویږي موږ کولی شو دا په دې اړه داسې هم ووایو I will give payment you can get money after 8 months زه I will give payment زه به درکړم دغه چیک یا دغه پیسو هغه کوم بیل هغه کوم څه چې دی یا به درکړم انوایس you can get خو ته به کولی سې منی چې دغه روپۍ ترلاسه کړې after 8 months وروسته د 8 میاشتو نه زه به چیک درکړم خو 8 میاشتې وروسته به درته پیسې میلویږي دغه چیک چې دا بعضو کمپنیو سره کله یو څوک کار کوي نو په هغه کمپنۍ تاسو ته وخت درکوي یعنې 7 میاشتې 8 میاشتې 15 میاشتې وروسته تاسو ته پیسې میلویږي نو چیک چې کله درکړي نو وروسته تاسو ته د هغې بینک لخوا د پیسې میلویږي تاسو کولی شئ پیسې ترلاسه کوئ خو هغه د بېله موضوع دو مونږ په همدغه د هغې په پرېکړه فیصله باندې خبرې کوو I will give payment you can get money after 8 months نو دغه تاسو په نظر کې ونیسئ اوکې when you will do that اوکې صحیح شوه when you will do that کله به چیک راکوې نه منه چې ما خو کار وکړ تا ویل چیک به درکړم خو دا چې د چیک به کله راکوې دا به کله کیږي اوکې صحیح شوه when you will do that
یعنې همغه جملې پورې په عوض خبره ده یوازې موږ نشو کولی چې دا جمله په دې ډول سره ووایو چې اوکې وین یو ویل do that د یوازې ډول دا کې بیا خبرې سي خو دا په همغه خبره پورې مربوطه خبره ده اوکې وین یو ویل do that کله به چیک راکوي یعنې چیک به کله راکوي ماته چې زه د پیسې بیا واخلم یا دغه چیک ځان ته میلاو کړم right now همدا اوس یې غواړې ټکټ واخله right now همدا اوس ټکټ واخله اوس دغه دې واخله یعنې اوس دغه دې واخله اوس دغه در واخله دغه چیک در واخله ها thank you sir مننه ښاغلیه یعنې مننه محترمه thank you sir مننه ښاغلیه یا مننه محترمه دا موږ په وخت کې کاروو چې کله یو چا څخه مننه وکړو where can I stop چیرته ودرېږم یعنې دا منه چې موږ ما مارکیټ خواته ورسېدو چیرته اوس ودرېږم where can I stop چیرته زه ودرېږم یعنې په کوم ځای کې زه سټاپ شم په کوم ځای کې ودرېږم د موقعیت په اړه پوښتنې کوي چې مخکې تاسو ته مو د ویر په اړه معلومات درکړل چې where can I stop چیرته ودرېږم یعنې په کوم ځای کې ودرېږم ها look at that parking go there look at وګوره that parking هغه پارکینګ ته go there هلته ولاړ شه go there هلته ولاړ شه هغه پارکینګ ته وګوره او هلته ولاړ شه پارکینګ د موټرو درولو ځای ده چې هغه تاسو ته معلومات کېږي هلته هریچ کې خپل ځایونه معلوم وي نو هغې ته کولی شي چې هلته سټاپ شي what do you buy dear sir what do you buy dear sir تاسو هلته څه اخلئ what do you buy dear sir تاسو هلته څه اخلئ what do you buy dear sir تاسو هلته څه اخلئ یعنې تاسو هلته څه اخلئ I will buy some fruit for laborers I will buy زه به اخلم some fruit بعضې میوې for laborers دغه مزدورانو یا د کارکوونکو لپاره زه به میوه د کارکوونکو لپاره واخلم زه به میوه د کارکوونکو لپاره واخلم Do you want anything آیا تم څه غواړې ته څه غواړې Do you want anything ته څه غواړې یعنې د همغې نفر څخه ډرور څخه درخواست کوي No thanks نه مننه قربان No thanks نه مننه No thanks نه مننه قربان Do you go with me or stay here Do you go with me ما سره ځې or stay here یا دلته پاتې کېږي ته ما سره ځې که دلته پاتې کېږي Do you go with me ته ما سره ځې or stay here یا دلته پاتې کېږي Do you go with me ته ما سره ځې or stay here یا دلته پاتې کېږي ته ما سره ځې که دلته پاتې کېږي یعنې خوښه ده که ما سره ځې هم ستا خوښه ده او که دلته پاتې کېږي هم ستا خوښه ده ښه I go with you در سره لاړ بسم یا در سره لاړ بشم I go with you در سره لاړ بسم یا به در سره لاړ شم How does it last to shop سودا به څومره وخت کې خلاصه شي How does it last دا څومره غځېږي to shop چې سودا کوي یعنې کله چې ته سودا کوې دا څومره غځېږي How does it last to shop سودا به څومره وخت کې خلاصه شي دلته شاپ د سودا کولو په معنا ده دکان نه د سودا کولو په معنا ده How does it last دا به څومره وغځېږي to shop کې سودا کوي یعنې کله چې سودا کوې دا به څرګي شي څومره وغځېږي سودا به څومره وخت کې خلاصه شي یعنې سودا به څومره وخت ونیسي I think an hour and a half I think زه فکر کوم an hour یو ساعت and half او نیم تقریبا یو نیم ساعت وخت نیسي I think زه فکر کوم an hour یو مکمل ساعت and half او بل نیم ساعت یعنی یو مکمل ساعت شو او بل پکې چې شو بل پکې نیم ساعت شو نو یو نیم ساعت کې تقریبا زه فکر کوم چې دغه سودا به څرګي شي خلاصه شي یا پای ته ورسیږي یا به هم دغه سامان ټول واخلو په یو څومره وخت کې یو نیم ساعت کې اوکې سمه ده ها How much is it دا فڅو ده How much is it دا فڅو ده یعنې قیمت پوښتنه کوي ها It has a label check it په دې باندې نشان شته وایکسه It has label check it په دې باندې نښان موجود دی یعنې خپل قیمت په لګېدلی ده په دغه شي باندې په دې باندې خپل قیمت شته دی همغه قیمت دې څرګي کړه همغه قیمت دې ووکسه یعنې دغه قیمت څرګي په دې باندې موجود ده ته کولی شئ چې همدغه قیمت څرګي کړئ چې یې ښکې همغې نه ګټه واخلي
او دا وه د مونږ د دې کمپنۍ په اړه معلومات وو تاسو ته مو درته کړل چې د کمپنۍ کې کار کوئ څه کوئ یعنې دا و د کمپنۍ په اړه معلومات وو چې هغه تېر شول فایت ورسېدل اوس نورو موضوعاتو باندې خبرې کوو همغې ته هم متوجه شئ د هغې ویډیو برخه اوس پیلېږي همدې پورې پیوست همدغه برخه ده او بیا که چیرې موږ د هغه ډبل ایچ کوېشن یعنې د واټ په باره کې د څه په باره کې چا پوښتنه کوو چې څه نومېږي او ته څوک یې یا د کوم ځای څه وظیفه لرې د په باره کې هم بعضې جملې موږ لرو هغه تاسو دپاره وړاندې کوو هغه نیوځې ته غږېږو دغه د سکرین نه بري نو دغه سکرین نه چې کومې ویډیو یا کومه لیکنه برېښي نو لکه دلته لیکل شوي دي واټ از یور نیم واټ از یور نیم ستا نوم څه دی ستا نوم څه دی واټ معنا څه ایز معنا دی یور د ستا نیم نوم یعنې د ستا نوم څه دی ځواب چې کله موږ ویل کوو بیا هغې ته داسې یو my name is احمد my name is احمد my معنا زما نیم معنا نوم ایز معنا دی احمد احمد زما نوم احمد دی what is your second name what is your second name او د ستا د کورنۍ نوم څه دی ستا د کورنۍ نوم څه دی یعنې کله چې موږ د چا نه د کورنۍ پوښتنه کوو خپل ابادي کول پوښتنه کوو نو هغې ته موږ بیا داسې ویو چې what is your second name ستا د کورنۍ نوم څه دی my second name is افغانیار my second name is افغانیار زما د کورنۍ نوم افغانیار دی my زما second د کورنۍ name نوم is دی افغانیار افغانیار زما د کورنۍ نوم افغانیار دی what is your last name what is your last name ستا تخلص څه دی ستا تخلص څه دی my last name is افغانیار my last name is افغانیار زما تخلص افغانیار دی زما تخلص افغانیار دی یو ځل بیا مسلسل ډول دې ته یم what is your name ستا نوم څه دی my name is احمد زما نوم احمد دی what is your second name ستا دوهم نوم یا ستا د کورنۍ نوم څه دی my second name is افغانیار my second name is افغانیار زما د کورنۍ نوم افغانیار دی what is your last name what is your last name ستا تخلص څه دی ستا تخلص څه دی my last name is افغانیار my last name is افغانیار زما تخلص افغانیار دی what is your last name what is your last name ستا تخلص څه دی ستا تخلص څه دی my last name is افغانیار my last name is افغانیار زما تخلص افغانیار دی زما تخلص افغانیار دی what is your nickname what is your nickname ستا تخلص څه دی ستا تخلص څه دی یعنی what is your last name یا what is your nickname دا دواړه یوه معنا لري یعنی د تخلص پوښتنه کوي چې هغه مونږ تخلص څه دی په باره کې مونږ کولی شو پوښتنه وکړو که ووایو چې what is your last name what څه دی what څه is دی your د ستا last تخلص name نوم ستا تخلص نوم څه دی یعنې ستا تخلص څه دی my last name is افغانیار زما تخلص افغانیار دی what is your nickname ستا تخلص څه دی my nickname is افغانیار زما تخلص افغانیار دی my زما nickname تخلص نوم is دی افغانیار افغانیار what is your first name what is your first name ستا اول نوم څه دی ستا اول نوم څه دی یعنې که یو سړی وي دوه درې نومونه سره یوځای شوي لکه احمد خان احمد جان یا داسې کوم بل نوم یې به دا کې مونږ داسې وایو چې what is your first name what is your first name what is your first name ستا اول نوم څه دی my first name is افغان زما اول نوم افغان دی یعنې یو څوک دی خان جان نومیږي نو اول نوم یې خان او دویم نوم یې
جان شو. What is your father name? What is your father name? ستا د پلار نوم څه دی؟ What څه is دی your د ستا father پلار name نوم ستا د پلار نوم څه دی؟ ستا د پلار نوم څه دی؟ What is your father name? ستا د پلار نوم څه دی؟ My father name is Ahmad. My father name is Ahmad. زما د پلار نوم احمد دی. زما د پلار نوم احمد دی. My زما father پلار name نوم is دی احمد احمد. زما د پلار نوم احمد دی. My father name is Ahmad. زما د پلار نوم احمد دی. What is your job? What is your job? ستا دنده څه دی؟ ستا دنده څه دی؟ What څه is دی your د ستا job وظیفه یا دنده ستا دنده څه دی؟ ستا دنده څه دی؟ What is your job? دلته د یو نفر تپوس کوي که چېرته نفر ډېر شي یعنی ډېرو خلکو نه موږ تپوس کوو ډېرو نفرونو نه پوښتنه کوو نو بیا موږ داسې وایو چې what are your job? What are your job? ستاسو دندې څه دي؟ ستاسو دندې څه دي؟ What is your job? ستا دنده څه ده؟ ستا دنده څه ده؟ یعنې دلته د یو نفر تپوس کوي د یو چا نه موږ تپوس کوو د یو شخص نه نو هغه موږ ته ځواب راکوي I'm a student. I'm a student. زه زده کوونکی یم. زه زده کوونکی یم. I زه ام یم a یو student شاګرد زه زده کوونکی یا شاګرد یم. I'm a student. I'm a student. زه زده کوونکی یم. زه زده کوونکی یم. What color do you like? What color do you like? What څه color رنګ do you like? آیا ته خوښوې؟ کوم رنګ دې خوښیږي؟ What color do you like? کوم رنګ دې خوښیږي؟ What color do you like? What color do you like? کوم رنګ دې خوښیږي؟ What color do you like? What color do you like? کوم رنګ دې خوښیږي؟ کوم رنګ دې خوښیږي؟ I like white color. I like white color. زه سپین رنګ خوښوم. زه like خوښوم. white سپین color رنګ زه سپین رنګ خوښوم. I like white color. I like white color. زه سپین رنګ خوښوم. زه سپین رنګ خوښوم. What are you? What are you? What څه are یې یو ته ته څه شی یې یعنې څه وظیفه لرې څه کاروبار کوې What are you? What are you? ته څه شی یې یعنې په کومه وظیفه باندې مقرر یې یا کومه وظیفه ترسره کوې What are you? ته څه شی یې ته څه شی یې I am a shopkeeper. I am a shopkeeper. زه دوکاندار یم. زه دوکاندار یم. I am I زه ام یم a یو shopkeeper دوکاندار زه دوکاندار یم. I am a shopkeeper. I am a shopkeeper. زه دوکاندار یم. زه دوکاندار یم. What is
your native language? What is your native language? ستا مورنۍ ژبه څه ده؟ ستا مورنۍ ژبه څه ده؟ What is your native language? What is your native language? What څه is دی your د ستا native مورنۍ language ژبه ستا مورنۍ ژبه څه ده؟ My native language is پښتو. My native language is پښتو. زما مورنۍ ژبه پښتو ده. زما مورنۍ ژبه پښتو ده. My native language is پښتو. زما مورنۍ ژبه پښتو ده. What is your nationality? What is your nationality? ستا قومیت څه ده؟ What is your nationality? ستا قومیت څه ده؟ What is your nationality? ستا قومیت څه ده؟ I am Afghan. I am Afghan. زه افغان یم. زه افغان یم. زه یم افغان افغان یعنی دا د قومیت څه معنا؟ یعنی پښتون، هزاره، تاجک، ازبک او هر څوک چې وي هغه خپل نژاد پورې اړه لري هغې ته مونږ قومیت استعمالوو. لکه ایم افغان، زه افغان یم یعنې افغانستان یم. نو دا وخت کې مونږ what is your nationality استعمالوو. What are you doing? What are you doing? ته څه کوې؟ ته څه کوې؟ What are you doing? What are you doing? ته څه کوې؟ ته څه کوې؟ I'm teaching. I'm teaching. زه درس ورکوم. زه درس ورکوم. I am teaching. زه درس ورکوم یعنی تدریس ورکوم. What do you want to become? یا what do you want to be in the future? What do you want to be in the future? ته په راتلونکي کې څه جوړېدل غواړې؟ ته په راتلونکي کې څه جوړېدل غواړې؟ What do you want to become in the future? What do you want to become in the future? ته په راتلونکي کې څه جوړېدل غواړې؟ What do you want to become in the future? ته په راتلونکي کې څه جوړېدل غواړې؟ I want to become a doctor in the future. I want to become a doctor in the future. زه غواړم چې په راتلونکي کې ډاکټر شم. زه غواړم چې په راتلونکي کې ډاکټر شم. زه want غواړم to become چې شم a doctor یو ډاکټر in the future په راتلونکي کې. زه غواړم چې په راتلونکي کې یو ډاکټر شم یا په راتلونکي کې ډاکټر شم. زه غواړم چې په راتلونکي کې ډاکټر شم. What is your favorite meal? What is your favorite meal? ستا د خوښې غذا څه ده؟ My favorite meal is meat. زما د خوښې غذا غوښه ده. What do you do in your free time? What do you do in your free time? ته په خپل اوزګار وخت کې څه کوې؟ ته په خپل اوزګار وخت کې څه کوې؟ What do you do in your free time? What do you do in your free time? ته په خپل اوزګار وخت کې څه کوې؟ What څه do you آیا ته do کوې in your free time ستا په اوزګار یا په لیا وخت کې؟ ته په خپل اوزګار یا لیا وخت کې څه کوې؟ I usually study English. I usually study English. زه اکثره انګلیسي مطالعه کوم. زه اکثره انګلیسي مطالعه کوم. I usually study English. I usually study English. زه اکثره وخت یا زه اکثره یعنی زیاتره وخت ډیر ځلې یعنی ډیر وخت زه څه کوم؟ انګلیسي مطالعه کوم. I usually زه ډیر وخت زیاتره وخت study مطالعه یا زده کړه کوم English د انګلیسي.
زه اکثره انګلیسي مطالعه کوم یا زه اکثره وخت یا ډیر وخت یا ډیر ځلې انګلیسي مطالعه کوم. What is the most delicious food for you? What is the most delicious food for you? What is the most delicious food for you? ستا لپاره تر ټولو خوندوره غذا څه ده؟ ستا لپاره تر ټولو خوندوره غذا څه ده؟ Chicken is the most delicious food for me. Chicken is the most delicious food for me. Chicken چرګوړی چې ده the most یا چرګ چې ده the most ډیر یا زیاتره یا تر ټولو ډیر delicious خوندور یا خوندوره فوډ غذا ده for me زما لپاره. چرګ زما لپاره تر ټولو خوندوره غذا ده. What is the most delicious food for you? What is the most delicious food for you? What is the most delicious food for you? ستا لپاره تر ټولو خوندوره غذا څه ده؟ Chicken is the most delicious food for me. Chicken is the most delicious food for me. چرګ زما لپاره تر ټولو خوندوره غذا ده. چرګ زما لپاره تر ټولو خوندوره غذا ده. What is your favorite fruit? What is your favorite fruit? What is your favorite fruit? ستا د خوښې میوه کومه ده؟ ستا د خوښې میوه کومه ده؟ What څه is دی your د ستا favorite په زړه پورې یا د خوښې fruit غذا. ستا د خوښې میوه fruit میوه کومه ده؟ ستا د خوښې میوه کومه ده؟ What is your favorite fruit? What is your favorite food? ستا د خوښې میوه کومه ده؟ ستا د خوښې میوه کومه ده؟ It is an orange. It is an orange. دا نرنج دی. دا نرنج دی. یعنی زما د خوښې غذا نرنج دی. It is an orange. It is دغه دی an یو orange نرنج. دغه دی یو نرنج. یعنی نرنج زما د خوښې غذا یا میوه ده. What are the days of the week? What are the days of the week? What are څه دي the days هغه ورځې دي of the week د اونۍ. هغه ورځې د اونۍ څه دي؟ یعنی د اونۍ ورځې کومې دي؟ What are the days of the week? What are the days of the week? د اونۍ ورځې کومې دي؟ They are دوی دي. Saturday شنبه، Sunday یکشنبه، Monday دوشنبه، Tuesday سه شنبه، Wednesday چهارشنبه، Thursday پنجشنبه، and او Friday جمعه. What are the days of the week? د اونۍ ورځې کومې دي؟ They are Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. نو دغه د اونۍ ورځې دي چې مونږ دغو څخه ډېر مخ کیږو. یعنې دغه اونۍ ورځې پوښتنې مونږ نه خلک ډېرې کوي. نو د دې په خاطر باید دا ټیټ زده کړو مونږ Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday او Thursday, Friday چې ترجمې پورې دي همدغه اونۍ ورځې دي. دا باید مونږ ټیټ انشاءالله زده کړو او په راتلونکي کې مونږ نه څوک پوښتنه وکړي د ورځو نومونه مو ټیټ زده وي. د اونۍ ورځې همدغه دي چې مونږ تاسو ته وښیلې. او ورپسې what are the season of the year? What are the seasons of the year? What are the seasons of the year? د کال موسمونه کوم دي؟ د کال موسمونه کوم دي؟ یعنی یو کال څو موسمه ده یا یو کال څو فصله ده؟ They are
spring, summer, fall, and winter. They are spring, summer, fall, winter. یعنی دوی دي کوم spring پسرلی، summer اوړه، fall منی، and winter او ژمی. نو دا څلور موسمه دي چې موږ یو کال کې لرو. دغه موسمونه دي spring پسرلی لومړی موسم، summer اوړی دوهم موسم، fall منی دریم موسم، and winter ژمی څلورم موسم. What are the seasons of the year? What are the seasons of the year? د کال موسمونه کوم دي؟ They are spring, summer, fall, and winter. In winter. What time does your job begin? What time does your job begin? ستا دنده څه وخت پیل کیږي؟ ستا دنده څه وخت پیل کیږي؟ What time, what څه time وخت does your آیا د ستا job وظیفه begin شروع کیږي؟ What time does your job begin? ستا دنده څه وخت پیل کیږي؟ ستا دنده څه وخت پیل کیږي؟ What time does your job begin? ستا دنده څه وخت پیل کیږي؟ It is 6 a.m. It is 6 a.m. په شپږ بجې پیل کیږي. په شپږ بجې پیل کیږي. It is 6 a.m. یعنی a.m. دا ابریویژن د شپې له 12 نه تر ورځې 12 بجو پورې دا ابریویژن کارول کیږي چې a.m. او یو p.m. دا چې د ورځې د 12 بجو څخه تر شپې 12 بجو پورې کارول کیږي چې هغې ته موږ بیا p.m. یو. او یو a.m. دا شپې د 12 نه تر ورځې 12 بجو پورې موږ a.m. کارو. نو هغې دپاره موږ دلته ټیم وښیلو it is 6 a.m. نو دینه دا معلومه شوه چې د سهار شپږ بجې، یعنې سهار په شپږ بجې زما دنده پیل کیږي. What time is it? What time is it? څو بجې دي؟ څو بجې دي؟ What time is it? What څه time وخت is it آیا ده؟ یعنی څه وخت ده؟ یعنی څو بجې دي؟ It is 3 o'clock. It is 3 o'clock. 3 بجې دي. 3 بجې دي. It is دغه دي 3 o'clock بجې. 3 بجې دي یعنی دغه 3 بجې دي. څو بجې دي؟ 3 بجې دي. What time does your job finish? What time does your job finish? ستاسو دنده کله ختمیږي؟ ستاسو دنده کله ختمیږي؟ What time does your job finish? What time does your job finish? ستاسو دنده کله ختمیږي؟ What څه time وخت does آیا your د ستاسو job وظیفه finish ختمیږي؟ What time does your job finish? ستاسو دنده کله ختمیږي؟ Our job finish at 4 o'clock. Our job زموږ دنده یا زما وظیفه یا زموږ وظیفه دنده چې دا finish ختمیږي at 4 o'clock په 4 بجې. Our job finish at 4 o'clock. Our job finish at 4 o'clock. زموږ وظیفه ختمیږي په 4 بجې. زموږ وظیفه ختمیږي په 4 بجې. یا Our job finish at 4 o'clock. زموږ دندې په 4 بجې پای ته رسیږي. زموږ دندې په 4 بجې پای ته رسیږي. What time does your job finish? Our job finish at 4 o'clock. Our jobs finish at 4 o'clock. What time does your job finish? ستاسو وظیفه یا ستاسو دندې یا ستاسو وظیفې کله پای ته رسیږي یا کله ختمیږي؟ Our job finish at 4 o'clock. زموږ دندې په 4 بجې پای ته رسیږي، یعنې په 4 بجې زموږ وخت ختمیږي. کولی شئ داسې کې
تاسو کولی شئ په دغه ساحه کې بعضې نور معلومات اضافه کړئ لکه our job اور منه زموږ کولی شئ نور داسې افعال یا فعلونه استعمال کړئ چې هغه په اور زموږ پورې تعلق ولري. What time do you get up in the morning? What time do you get up in the morning? What third time وخت do you آیا ته get up پاڅېږې in the morning د سهار ته سهار څه وخت پاڅېږې. I get up 4 in morning. I get up زه پاڅېږم 4 څلور یعنې څلور بجې in morning سهار زه سهار څلور بجې پاڅم زه سهار څلور بجې پاڅم. What time do you get up in the morning? What time do you get up in the morning? ته سهار څه وخت پاڅېږې ته سهار څه وخت پاڅېږې. I get up 4 in morning. I get up زه پاڅېږم 4 څلور بجې in morning سهار زه سهار څلور بجې پاڅم. I get up زه پاڅېږم یا جګېږم 4 څلور بجې in morning سهار. What do you do? What do you do during the day? What do you do during the day? ته د ورځې په جریان کې څه کوې ته د ورځې په جریان کې څه کوې. I study English. I study زه مطالعه کوم یا زده کوم انګلیسي زه انګلیسي زده کوم زه انګلیسي زده کوم. What do you do during the day? What do you do ته څه کوې during په جریان یا په دوران یا د ورځې په حالت کې د ډې د ورځې یعنې د ورځې په حالت کې ته څه کوې. ته د ورځې په جریان کې څه کوې. I study English زه انګلیسي زده کوم یا انګلیسي مطالعه کوم. نو موږ نن دا کنورسیشن کلاس تر دغه ځای پورې وو. انشاءالله په راتلونکي کې به بیا تصادف وره په بعضو موضوعاتو غږیږو او په همدغه کنورسیشن محاورانې به غږیږو. ښه وخت ولرئ. ښې شېبې ښې چا